ورکوم زموږ د نن د دې مشاعرې کوربه قدرمن پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته چې راسي غزل راسره شریکه کړي څو خبرې به مو وکړي. شهزاد صاحب ضروري شوله. ډېره مننه. ستاسو د ټولو په اجازه یو وار بیا په امن خبره وشوله. یوه خبره زه ډېره په ایمانداري کوم، تاسو تاریخ ووایئ. د امن پیغمبران چې دي هغه ادیبان دي، او د امن پیغام خورونکي چې دي هغه ادیبان دي. دا لفظ عام امن چې عام کړی دی نه، دا ادیبان دي. او چې چیرې محضونه خلاص شوي نه، تاسو وګورئ هلته اوازونه، سازونه، کرکټرونه دا د تخلیقاتو د لارې څخه هغه تللي دي. نو دا خو پخه خبره ده. امن د پرون هم ضرورت و، د نن هم ضرورت دی، د سبا هم ضرورت دی، زما هم ضرورت دی، ستا هم ضرورت دی، د هر چا ضرورت دی. دا خبره. او اوس به دا ووایم نه، هر یو کور به د مغل بې ادره شي، هر یو کور به د مغل بیا هدیره شي. پښتانه کې مې شهزاد د پښتانه شي. هر یو کور به د مغل بیا هدیره شي، پښتانه کې مې شهزاد د پښتانه شي. پرون د دې عنوان لاندې د اجمل خټک مصره یې یڅې وه، دغه مصرې مطابق په کوټه کې په اداره ثقافت کې وه. وایي که دا کسې لږ د پت په وینو سره شي، که دا کسې لږ د پت په وینو سره شي، د ژوندون ماښام د ژوندون د ماښام ستوري به راڼه شي. که دا کسې لږ د پت په وینو سره شي، د ژوندون د ماښام ستوري به راڼه شي، تاریخي شي، افاقي شي، کائناتي شي. تاریخي شي، افاقي شي، کائناتي شي، چې صفا د خوشحال توره شي تیره شي. تاریخي شي، افاقي شي، کائناتي شي، که صفا د خوشحال توره شي تیره شي. او څه عجبه المیه ده زموږ د واړو، څه عجبه المیه ده زموږ د واړو. په فکرو مې د مغل پیاده سپاره شي. څه عجبه المیه ده زموږ د واړو، په فکرو مې د مغل پیاده سپاره شي. او دا فطرت دی چې د ځان له غمه ژاړي. دا فطرت دی یلاله، دا فطرت دی چې د ځان له غمه ژاړي. که خبره د کام وسي نو بیده شي. دا فطرت دی چې د ځان له غمه ژاړي. که خبره د کام وسي نو بیده شي. فضل سوري صاحب ویل ما دا درس کلام د مقطع دپاره وایي، ما هم دا درس کلام د دا مقطع دپاره وایي. او افغاني وقار چې خرڅ نه کړي شهزاد، افغاني وقار چې خرڅ نه کړي شهزاد. غزنوي پرون په اتیا و نن جنازه و نن مشاعره ده. افغاني وقار چې خرڅ نه کړي شهزاد، چې پر ننګ بې اعتبار د پښتانه شي. وسلام.